توماس ویزټ وایي د دوحې غونډې اصلي موضوع د خلکو ترمنځ سیاسي خبرې اترې وې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د مهربانۍ له مخې امپراتور ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویزټ وایي د ټولو ننګونو د هواري د مرکزي برخې په توګه د افغانستان د خلکو ترمنځ سیاسي خبرې اترې هغه موضوع وه چې د دوحې په غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرې موافقه وشوه. توماس ویزټ پرون چهارشنبه د غوی 14مه یوه ټویټ کې لیکلي چې د دوحې غونډه د اسلامي امارت د پیژندلو په اړه نه وه، بلکې د ګډو ګټو په پیژندلو او په ډله ییزه توګه د هغوی د پرمختګ پر څرنګوالي متمرکزه وه. هغه لیکلي د هوکړه شویو ټکو له جملې څخه د دوحې په ناسته کې د هیوادونو ترمنځ د ټولو ننګونو د هواري مرکزي برخه د افغانانو ترمنځ سیاسي خبرې اترې وې. د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال دفتر له اسلامي امارت سره حیاتي بشري کار او اړیکو ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې یونما په ټول هیواد کې د میشتو افغان میرمنو له بیلابیلو ډلو څخه هم مهمې مشورې ترلاسه کړي دي. د دوحې غونډه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب او د افغانستان په چارو کې د هیوادونو د ځانګړي استازي په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سه شنبې په ورځ د دوحې د غونډې په پای کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې تګلارې د رامنځته کولو لپاره جوړه شوې وه، نه د طالبانو په رسمیت پیژندلو. د اسلامي امارت ویان د دې غونډې په غبرګون کې ویلي چې په دا ډول غونډو کې باید د اسلامي امارت استازی حضور ولري. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد خامه پریسته ویلي د دوحې په ناسته کې راپورته شوې اندېښنې بې بنسټه دي او د ده په وینا د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي.